د 1990 میلادي کال کرسمس دی. د شوروي اتحاد زغروال ځواکونه د افغانستان له شمالي پولو اوړي او د کابل پر لور حرکت پیلوي. په داسې حال کې چې چورلکې د هندوکش د غرونو مهمې لارې او دروازې خوندي کوي. په مسکو کې د شوروي د کمونیست ګوند سیاسي دفتر یا پولیټ بیرو پریکړه کړې چې د افغانستان کمونیستي حکومت له نسکورېدو وژغوري. په هیواد کې د حکومت پر ضد وسلوال پاڅون پیل شوی. د حکومت مخالفو ډلو وسلې راخیستې او د هیواد ډیره کلیوالي سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. د شوروي د سره پوځ لوړپوړي قومندانان ډاډه نه دي چې وکولی شي افغانستان آرام او تر خپل بشپړ کنټرول لاندې راولي. خو اصلي پوښتنه دا ده، شوروي اتحاد ولې پر افغانستان یرغل وکړ؟ په دې لنډه ویډیو کې د دې پوښتنې په ځواب پسې ځو. په دې هیله چې تر وروستیو شیبو راسره پاتې شئ. د 1980 کلونو افغانستان هغه هیواد و چې د سترواکیو د تګ راتګ اوږد تاریخ او د کورنیو سیاسي بېثباتیو اوږده مخینه یې لرله. له دویمې نړیوالې جګړې وروسته افغانستان د پاچا محمد ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې د نسبي ثبات یوه دوره تجربه کړه. د هغه حکومت هڅه کوله د معتدلو اصلاحاتو له لارې هیواد عصري کړي، خو په عین وخت کې پام کاوه چې مذهبي او دودیز قشرونه راونه پارېږي. له بلې خوا هغه کسان یې هم تر فشار لاندې ساتل چې ډیر ژور او چټک بدلونونه یې غوښتل. په ځانګړي ډول افغان کمونیستان چې له هماغه وخته یې د شوروي د استخباراتي ادارې یا KGB سره اړیکې لرلې. په 1940 کال کې ظاهر شاه نوی اساسي قانون نافذ کړ چې د سیاسي ګوندونو د فعالیت اجازه یې ورکړه. له همدې سره د کابل پوهنتونونه د سیاسي خوځښتونو په مهمو مرکزونو بدل شول. دلته له معتدلو سیاستوالو او شاهي پلویانو نیولې تر اسلام پالو او کمونیستانو پورې بیلابیل فکري جریانونه راټول شوي وو. کمونیستانو د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند یا PDPA بنسټ کېښود. د دې ګوند له بنسټګرو غړو څخه حفیظ الله امین، ببرک کارمل او نور محمد ترکی و چې ټولو له شوروي یا KGB سره اړیکې لرلې. دوی د شوروي اتحاد د منځنۍ اسیا جمهوریتونو پرمختګ ته په درنه سترګه کتل او غوښتل یې په افغانستان کې هم ژور او انقلابي بدلونونه راولي. خو په ښکاره یې نسبتاً معتدل دریځ غوره کړی و او له همدې امله یې ملاتړ تر ډیره د ښارونو د محدودې نخبه طبقې او هغو افغان پوځي افسرانو پورې محدود پاتې شو چې په شوروي اتحاد کې روزل شوي وو. خو حتی همدغه لږ شمیر کمونیستان هم ډیر ژر د قومي او ایډیالوژیکو اختلافونو له امله سره وویشل شول. په 1980 کال کې ګوند په دوو څانګو تقسیم شو. یوه سختدریځه ډله چې نور محمد ترکی مشري کوله او بله نسبتاً معتدله څانګه د ببرک کارمل په مشرۍ وه. په داسې حال کې چې ځینو افغانانو د سوسیالیزم لاره خپله کړې وه، یو شمیر نورو د سیاسي اسلام پر لور مخه کړه. البته دا هر څه د افراطیت په معنا نه وو. هغه وخت ډیری لوستي افغانان په دې بحث بوخت وو چې یوه معاصره اسلامي ټولنه باید څه ډول وي او پر کومو اصولو ولاړه وي. پاچا ظاهر شاه هم د مارکسیستي افکارو د نفوذ د محدودولو لپاره تر یوه بریده د اسلامي فعالیتونو ملاتړ کاوه. په همدې موده کې تر ټولو اغیزناک اسلامي سیاسي جریان حزب اسلامي هم د کابل پوهنتون له چاپیریاله راوټوکېد. دغه ګوند د مصر د اخوان المسلمین له فکري مکتب څخه الهام اخیستی و او د اسلام محافظه کارانه تفسیر یې تبلیغاوه. له بلې خوا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د افغانستان اړیکې له نړۍ سره هم د بدلون په حال کې وې. په 1980 کال کې د شوروي په وسلو سمبال افغان ځواکونه د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله له پاکستاني ځواکونو سره ونښتل. د شخړې اصلي لامل هغه سرحدي سیمې وې چې د افغانستان تر ټولو لوی قوم یعنی پښتانه پکې اوسېدل. پاکستان غوښتل چې افغانستان یو بې ثباته ګاونډی پاتې شي څو دوی وکولی شي له هند سره خپلې سیالۍ او شخړې په ښه ډول مدیریت کړي. په همدې وخت کې کابل د سړې جګړې د دواړو بلاکونو له هیوادونو څخه د اقتصادي او بشري مرستو ترلاسه کولو هڅه کوله. که څه هم افغانستان په رسمي ډول ځان ناپیېلی یا بېطرفه هیواد باله، خو د زیربناو او پرمختیایي پروژو په برخه کې تر ډیره پر شوروي اتحاد تکیه کوله. سره له دې د امریکا، لویدیځ جرمني او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو انجینران او سلاکاران هم په افغانستان کې پر بیلابیلو پروژو بوخت وو.
امریکایي تاریخپوه لویس دوپری د هغه وخت د افغانستان په اړه لیکلي په کابل کې څه د باندې هغو ښارونو کې چې شوروي لوی پروژې لرلې د دوی تخنیکي کارکوونکو د امریکایانو په څیر او کله نه کله تر هغه هم ښه ژوند کاوه. پراخ هوټلونه او اپارتمانونه، مجهز پلورنځي، شخصي سینماګانې او د اولمپیک معیار لامبو حوضونه یې درلودل. ډیری شوروي متخصصین کله چې د دندې مودې پای ته رسیده او بیرته هیواد ته ستنېدل په رښتیا هم خفه کېدل، ځکه لکه د خپلو امریکایي سیالانو په څیر هغوی هم هیڅکله دومره هوسا ژوند نه و تجربه کړی. دغه د عصري کېدو پروګرام او نړیوالو مرستو د افغانستان په ښارونو کې یوه کوچنۍ منځنۍ ښاري طبقه رامنځته کړه. کلیوالو سیمو نوې لارې، پلونه او نورې زیربناوې ومنلې، خو د ټولنیزو بدلونونو پر وړاندې سخت مقاومت کاوه. په ځانګړي ډول د ښځو د زده کړو او حقونو په څیر اصلاحات چې په ښارونو کې ورو ورو پرمختګ کاوه، په کلیوالو سیمو کې له پراخ مخالفت سره مخ وو. د 1960 لسیزې تر پایه د افغانستان د عصري کېدو بهیر د نورو مخ پر ودې هیوادونو په پرتله ورو شوی و او پاچا محمد ظاهر شاه لا هم نه غوښتل چې د هیواد سیاسي نظام نور هم ډیموکراتیک کړي. د دې احتیاط یو مهم لامل د کمونیزم له پراخېدو ویره وه. په 1953 کال کې د ظاهر شاه د تره زوی محمد داود خان د پوځ په ملاتړ کودتا وکړه او واک یې په لاس کې واخیست. په لومړیو کې یې له معتدلو کمونیستانو سره همکاري کوله، خو ډیر ژر یې هغوی له واکه لرې کړل او خپله یې په قوي او متمرکز ډول حکومت پیل کړ. هغه هر ډول سیاسي مخالفت وځپه او په دولتي ادارو او پوځ کې یې د تصفیې پراخ کمپاین پیل کړ. له بلې خوا یو شمیر نخبه افغانانو د داود خان د اصلاحاتو او سختدریزه حکومت مخالفت کاوه. د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI ته فرصت په لاس ورغی. ISI د هغو کسانو وسلوال ملاتړ پیل کړ او روزنه یې ورته برابروله چې د داود خان مخالفت یې کاوه. کله چې په 1955 کال کې د ISI په ملاتړ پر ځینو دولتي ودانیو بریدونه وشول، داود خان سخت غبرګون وښود. هغه ګڼ شمیر هغه کسان بندیان کړل چې د مخالفت یې کاوه او تر ډیره یې ځانونه د اسلامي نظریې استازي بلل. ځینې اعدام کړل او نور یې د هیواد پرېښودو ته اړ کړل. په پایله کې ډیری کسان پاکستان ته وتښتېدل. د پاکستان د هغه وخت حکومت چې مشري ذوالفقار علي بوټو کوله، هغوی ته د میشتېدو اجازه ورکړه. اسلام آباد هیله لرله چې دغه ډلې به د کابل د حکومت پر وړاندې د دوامدار فشار یوه وسیله وګرځي. د هغه وخت یو پخوانی محصل محمد اسحاق پاکستان ته د خپلې تښتېدنې په اړه وایي، په 1955 کال کې موږ د پنشیر په دری کې په یو عملیاتو کې برخه واخیسته، خو ماتې مو وخوړه. وروسته اړ شو غرونو ته مخه کړو. شپه ډیره تیاره وه او موږ د غره پر سر پاتې شو. ځکه چې له تودو سیمو راغلي وو، کافي جامې مو نه لرلې. زه ناروغ شوم، نه مو ځان تودولی شو او نه مو حرکت کولی شو، ځکه دښمن هر لور ته موجود وو. دغو کسانو سره له دې چې په بیلابیلو ایډیالوژیکو ډلو ویشل شوي وو، خو ادعا یې کوله چې د هغو سلګونو زرو افغانانو استازیتوب کوي چې په راتلونکو کلونو کې پاکستان ته کډه شول. په همدې وخت کې محمد داود خان هڅه کوله له بیلابیلو هیوادونو څخه د اقتصادي پراختیا او پوځي مرستو ملاتړ ترلاسه کړي. هغه سره له دې چې له مسکو سره اقتصادي اړیکې پراخولې، له متحده ایالاتو څخه یې هم د شوروي اتحاد د نیتونو په اړه استخباراتي معلومات وغوښتل. همدارنګه یې له پاکستان او ایران سره د اړیکو د ښه کولو هڅې هم پیل کړې. په مسکو کې د شوروي مشر برژنیف غوښتل هغه نفوذ او پانګونه وساتي چې شوروي اتحاد د څو لسیزو په اوږدو کې په افغانستان کې کړې وه. هغه د 1900 کال د اپریل په میاشت کې د مسکو د یوې لیدنې پر مهال داود خان ته وویل، د افغانستان په شمال کې د ناټو ځینې کارکوونکي چې په حقیقت کې جاسوسان دي او د شوروي اتحاد امنیت ته ګواښ پېښوي، باید له دې هیواده وایستل شي. خو داود خان په قاطع ډول دا غوښتنه رد کړه او ځواب یې ورکړ. ورته ویل افغانستان یو خپلواک او آزاد هیواد دی. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو ونیول، خو دا ځل وضعیت بدل و. کمونستان تر پخوا ډیر منظم شوي وو، خپل پخوانی داخلي اختلافونه تر ډیره ورکړي وو، د KGB ملاتړ درلود او تر ټولو مهمه دا چې د پوځ او ځینو مهمو دولتي ادارو دننه یې خپل نفوذ پراخ کړی وو.
په همدې وخت کې د داود خان حکومت د ښاري منځنۍ طبقې ملاتړ هم له لاسه ورکړی و. همدې شرایطو د کمونیستانو پوځي افسرانو لپاره فرصت برابر کړ څو هغه پوځیان چې د خلق دیموکراتیک ګوند ته وفادار وو راټول او کودتا پیل کړي. ټانکونه د کابل واټونو ته راووتل، جنگي الوتکې د ښار پر اسمان راڅرخېدې او د سختو نښتو په ترڅ کې محمد داود خان له خپلې کورنۍ او خپلو پلویانو سره ووژل شو. د 1988 کال د اپریل په 28مه یو 15 کلن افغان د ثور انقلاب د اعلان شیبې داسې بیانوي: له رادیو افغانستان څخه انقلابي سندرې خپرېدې او دا جمله بیا تکرارېده: د ثور دومې انقلاب بریالی شو. د هیواد وسلوال ځواکونه واک په لاس کې لري. موږ د افغانستان خلکو ته مبارکي وایو. ښوونکو موږ ته وویل چې چکچکې ووهئ او بیا ټولګي ته ننوځئ، خو یوازې څو ساعته وروسته یې موږ کورونو ته ولېږلو. کله چې کور ته ورسېدم پلار مې وپوښتل ولې دومره ژر راغلی؟ ما ټوله کیسه ورته وکړه. هغه ژوره ساه واخیسته او ویې ویل خدای دې پر موږ رحم وکړي، راتلونکي ښه نه ښکاري. دغه کودتا نه یوازې افغانان بلکې شوروي اتحاد او امریکایان هم حیران کړل. دواړو قدرتونو په لومړیو کې ګمان کاوه چې ښایي بل لوری د دې کودتا تر شا ولاړ وي، خو حقیقت دا و چې افغان کمونیستانو په خپل ځواک واک نیولی و. وروسته د نور محمد ترکی او حفیظ الله امین په مشرۍ انقلابي شورا واکمنه شوه او د پراخو او بنسټیزو پلانونو لړۍ یې پیل کړه. دوی د ځمکو د اصلاحاتو پروګرام پیل کړ چې پکې د خلکو د ځمکو جبري مصادره هم شامله وه او همدارنګه یې ښځو ته د نارینه‌و په شان مساوي حقوق ورکړل. خو له بلې خوا د نوي رژیم هر مخالف په بېرحمۍ وځپل شو. ډلهییز اعدامونه، شکنجې او پراخ بندیزونه د حکومت د واک د ټینګولو اصلي وسیله وګرځېده. سره له دې چې ترکی په رسمي توګه اعلان وکړ چې د افغانستان نوی دیموکراتیک جمهوریت به د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ غړیتوب وساتي. د هغه په وینا زموږ اړیکې به له شوروي اتحاد، زموږ له ګاونډیو او د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د دې پر بنسټ وي چې هغوی زموږ له انقلابي حکومت سره څومره همکاري او ملاتړ کوي. خو پاکستان د دې کودتا په اړه سخت اندېښمن و، ځکه ویره یې لرله چې اوس به د هند او شوروي اتحاد ترڅنګ یو بل دښمن هم په خپله پوله کې ولري. د ایران پاچا، سعودي عربستان او متحده ایالاتو هم د افغانستان د نوي کمونیستي حکومت له رامنځته کېدو څخه ناخوښ وو. له همدې امله دغو دریو هیوادونو د هغو افغان اسلامي ډلو ملاتړ پیل کړ چې په پاکستان کې روزنه ترلاسه کوله. دغو ډلو ته په ټولیز ډول مجاهدین ویل کېدل، یعنی هغه کسان چې د خپل دین او عقیدې د دفاع لپاره جګړه کوي. د بلې خوا شوروي اتحاد د افغانستان د کمونیستي حکومت هرکلی وکړ، خو دا هرکلی له احتیاط سره مل و. ډیر ژر دواړو هیوادونو هوکړه وکړه چې افغانستان ته به نور شوروي پوځي سلاکاران واستول شي او د شاوخوا 250 میلیونه ډالرو په ارزښت به پوځي مرستې هم ورکړل شي. خو نور محمد ترکی او حفیظ الله امین له دې هم ډیر ملاتړ غوښت. په همدې وخت کې په مسکو کې د شوروي مشران د خلق دیموکراتیک ګوند له تګلارو اندېښمن شوي وو. ګوند د خپلو کورنیو اختلافونو له امله کمزوری شوی و. سختریزې ډلې د ګوند دننه د تصفیې لړۍ پیل کړه او معتدل مشران لکه ببرک کارمل یې له هیواده تبعید کړل. له بلې خوا حکومت له داسې یوې ټولنې سره مخامخ و چې ژور مذهبي عقاید او پیاوړي دودیز ټولنیز جوړښتونه یې لرل. د خلق دیموکراتیک ګوند نظریه پردازانو، مذهبي عالمان او قومي مشران د فیوډالي نظام استازي ګڼل او باور یې درلود چې همدوی د افغانستان د پرمختګ خنډ ګرځېدلي دي. خو شوروي سلاکارانو هغوی ته سپارښتنه کوله چې له احتیاطه کار واخلي او خپل مخالفان په تدریجي ډول کمزوري کړي، خو ترکی دا مشوره ونه منله. هغه په یوه وینا کې ویلي دا د استعمار مزدوران چې د دین او ایمان تر نقاب لاندې دسیسې جوړوي له کلونو راهیسې په بیلابیلو هیوادونو کې د پرمختګ غوښتونکو خوځښتونو پر ضد فعالیت کوي. هغوی باید د ناروغ د بدن د سرطاني تومور په څیر له بیخه وایستل شي. له دې وروسته د خلق دیموکراتیک ګوند د دیني عالمانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. سلګونه ملا امامان او د هغوی د کورنیو غړي یا ونیول او یا هم ووژل.
همدې کړنو د افغانستان خلک لا ډیر د کمونیستي حکومت پر ضد راوپارول او مجاهدینو ځانونه د اسلام او افغان ولس د ژغورونکو په توګه معرفي کړل. په بیلابیلو ولایتونو کې سیمه ییزو پاڅونونو زور واخیسته او مجاهدینو په چټکۍ سره د افغانستان د شمال او ختیځ د پراخو سیمو کنټرول ترلاسه کړ. د دې پرمختګ په ځواب کې د خلق دیموکراتیک ګوند لا پسې سخت دریځي شو. د حکومت پټو استخباراتي ادارو د KGB په ملاتړ استخباراتي شبکو او د سرندوی نیمه پوځي ځواکونو د مخالفینو د ځپلو لپاره پراخ عملیات پیل کړل. په همدې حال کې د ګوند دننه د نور محمد ترکی او د هغه د جاطلب شاګرد حفیظ الله امین ترمنځ سیالۍ ورځ تر بلې ژورېده. په 1990 کال کې د خلق دیموکراتیک ګوند واکمني لا پسې کمزوري شوه. د همدغه کال په فبروري کې ناپېژاندو وسلوالو په کابل کې د امریکا سفیر اډولف ډابز وتښتاوه. وروسته افغان امنیتي ځواکونو د شوروي KGB همکارۍ د هغه د ژغورلو ناکامه هڅه وکړه. د عملیاتو پر مهال سفیر ووژل شو او له همدې پیښې وروسته متحده ایالاتو له افغانستان سره خپلې مرستې ودرولې. یوازې یوه میاشت وروسته د مارچ په میاشت کې د هرات په ښار کې یو پراخ ولسي پاڅون پیل شو چې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ. د افغان پوځ یوې بشپړې فرقې چې د اعتراضونو د ځپلو لپاره استول شوې وه د حکومت له امر څخه سرغړونه وکړه او بغاوت یې وکړ. کابل د وضعیت د کنټرول لپاره نور پوځونه واستول. پاڅونوالو هغه کسان ووژل چې د خلق دیموکراتیک ګوند له حکومت سره د همکارۍ شک پرې کېده او آن د شوروي ملکی سلاکاران او د هغوی د کورنیو غړي هم ووژل. حکومت په خورا سختو پوځي عملیاتو سره دغه پاڅون وځاپه. د بیلابیلو سرچینو د اټکل له مخې په دې عملیاتو کې د وژل شویو کسانو شمیر د 3000 او 25000 ترمنځ یادېږي. هماغه مهال د کونړ ولایت په یو بل پاڅون کې د کراله کلي 640 اوسیدونکي ووژل شول. محمد اشوق چې په هغه وخت کې 14 کلن و د هغې ورځې دردناکې صحنې داسې یادوي. پلار مې راته وویل ژر پورته شه وتښته. ما جومات ته ورمنډه کړه. شاته مې د ډزو غږونه اورېدل. له جوماته مې ولیدل چې عسکرو یو شمېر خلک بلې کروندې ته بوتلل او هلته یې په ډزو ووژل. په هرات کې د خونړي پاڅون له ځپلو وروسته اندېښمن نور محمد ترکی له مسکو وغوښتل چې د افغانستان د حکومت د ژغورلو لپاره په مستقیم ډول مداخله وکړي. هغه شوروي ته وویل نږدې هیڅوک نور د حکومت ملاتړ نه کوي. په کابل کې موږ کارګران نه لرو. یوازې یو شمېر کسبکاران را سره پاتې دي. که هرات سقوط وکړي انقلاب به هم پای ته ورسیږي. پاڅونونه د هیواد په ګوټ ګوټ کې خپاره شوي او زموږ پوځ دومره ځواک نه لري چې په هر ځای کې مهار کړي. خو مسکو کې د شوروي د کمونیست ګوند سیاسي دفتر یا پولیټ بیرو د هرات د پیښو له امله سخت حیران او غوسه وو. دوی د کابل حکومت د بیرحمۍ په اړه ژورې اندېښنې لرلې. د پولیټ بیرو په یوه غونډه کې یو غړي وویل موږ هغوی ته هر څه ورکړل، وسلې، پیسې او ملاتړ، خو پایله یې څه شوه؟ هیڅ ارزښتناک نه و. هغوی بېګناه خلک بې له کوم دلیله اعدام کړل او بیا یې موږ ته وویل چې ګواکې لینن هم همداسې کړي وو. وګورئ موږ له کوم ډول مارکسیستانو سره مخ یو. له همدې وروسته په مسکو کې د افغانستان په اړه د پوځي مداخلې بحثونه جدي شول. د شوروي ځینو مشرانو باور درلود چې که افغانستان د دوی د نفوذ له دایرې ووځي نو دا به د شوروي لپاره ستراتیژیکه ماتې وي. خو ټول د دې نظر پلویان نه وو. د KGB مشر یوري اندوروف د پوځي یرغل له مخالفانو څخه و. هغه استدلال کوي چې افغانستان لا هم دومره وروسته پاتې هیواد دی چې د سوسیالیزم پلي کول پکې یوازې د زور له لارې ممکن دی او دا به شوروي اتحاد په یوې اوږدې او ستړي کوونکې جګړه کې ښکیل کړي. اندوروف خپلو همکارانو ته خبرداری ورکړی و او ویلي و که موږ غواړو په افغانستان کې یوازې د زور له لارې سوسیالیزم ټینګ کړو نو ښایي ځانونه په داسې جګړه کې راګیر کړو چې پای به یې زموږ په ګټه نه وي. له هرات پاڅون وروسته حفیظ الله امین د افغانستان لومړی وزیر شو. که څه هم د هغه او ترکي ترمنځ اختلافونه لا هم دوام درلود خو دواړو په ګډه له شوروي اتحاد څخه د لا ډیرو پوځي مرستو غوښتنه وکړه. مسکو زړه نازړه دا غوښتنه ومنله. شوروي اتحاد افغانستان ته د T-2 ټانکونه،
د MI 24A جنگي چورلکې او نور پوځي تجهیزات واستول او د پوځي سلاکارانو شمیر هم زیات کړ. خو د ټولو دغو مرستو سربیره شوروي مشرانو لا هم د خپلو سرتیرو د استولو پریکړه ونه کړه. سره له دې چې شوروي اتحاد خپل پوځ افغانستان ته نه واستوله، خو مجاهدینو لا د شوروي د محدود حضور نښې لیدلې وې. په همدې وخت کې د شوروي مشران نور هم د حفیظ الله امین په اړه بې باوره شوي وو. دوی امین د خلق دیموکراتیک ګوند د خونړیو تصفیو، پراخو وژنو او سیاسي ناکامیو اصلي مسؤل باله. سربیره پر دې دا حقیقت چې امین پخوا په متحده ایالاتو کې زده کړې کړې وې د مسکو شکونه نور هم زیات کړي وو. له همدې امله شوروي مشرتابه پریکړه وکړه چې امین باید له واکه لرې شي. د 1990 کال د سپټمبر په میاشت کې شوروي مشرانو نور محمد ترکی ته خبر ورکړ چې د امین د لرې کولو لپاره اقدام وکړي. ترکی هڅه وکړه امین ونیسي او ښایي ووژني، خو پلان یې ناکام شو. امین وتښتېد، واکې په لاس کې واخیست او ډیر ژر یې نور محمد ترکی د بالښت په وسیله سابندی او وواژه. د دې پیښې وروسته په افغانستان کې پاڅونونه لا پسې پراخ شول. شاوخوا 40 سلن افغان پوځیانو خپلې دندې پرېښودې او د پوځ شمیر یوازې شاوخوا 80,000 سرتیرو ته راکم شو. په همدې وخت کې نږدې 40,000 افغانان د مجاهدینو لیکو ته ورګډ شول. تر دې مهاله مجاهدینو د افغانستان 4 ولایتونه او د هیواد ډیری کلیوالې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې وې او په لسګونو نورو ولایتونو کې هم پراخ نفوذ درلود. په همدې حساس پړاو کې حفیظ الله امین هڅه وکړه له متحده ایالاتو او بریتانیا سره خپلې اړیکې ښې کړي. هغه اعلان وکړ چې غواړي له لویدیځو هیوادونو سره نږدې همکاري وکړي، خو نه واشنګټن او نه هم لندن د هغه پر نیت باور درلود. همدا اقدام په مسکو کې د شوروي مشران لا ډیر اندېښمن کړل. حتی د KGB ځینو چارواکو بې له کوم کره سند څخه دا شک څرګند کړ چې ښایي امین د CIA پټ جاسوس وي. په همدې دلیل شوروي اتحاد افغانستان ته نور پوځي افسران واستول څو افغان پوځ ته روزنه ورکړي. همدارنګه د بګرام هوایي اډې ته د هوایي ځواکونو یو نوی کنډک ولیږه او د کابل د امنیت په پلمه نور شوروي ځواکونه هم ځای پر ځای کړل. د 1990 کال د دسمبر تر پیل پورې د KGB مشر یوري اندوروف هم د پایلې ته رسیدلی و چې ښایي پوځي مداخله نور حتمي شوي وي. هغه وویل پوځي عملیات به موږ ته دا فرصت راکړي چې د ثور د انقلاب لاسته راوړنې وساتو. په افغانستان کې د ګوند او دولت مشري د لینیني اصولو پر بنسټ بیرته تنظیم کړو او په دغه هیواد کې د شوروي اتحاد ستراتیژیک دریځ خوندي وساتو. د شوروي مشرانو ګمان کاوه چې د عملیات به یوازې څو اونۍ دوام وکړي. د هغوی په باور د حفیظ الله امین له لرې کېدو او د ببرک کارمل له واک ته رسیدو وروسته به وضعیت ژر عادي شي او شوروي ځواکونه به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، خو واقعیت له دې تصور څخه ډیر توپیر درلود. د شوروي پوځ له راتګ سره سم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مجاهدینو مقاومت لا پسې پراخ شو. په زرګونو افغانان د جهاد لیکو ته ورغلل او له پاکستان او ایران څخه د کډوالو بهیر په بېساري ډول زیات شو. ورو ورو متحده ایالاتو، سعودي عربستان، ایران، چین او یو شمیر نورو هیوادونو د پاکستان په وساطت د مجاهدینو ملاتړ پراخ کړ. دوی مجاهدینو ته وسلې، پیسې، پوځي روزنه او نور امکانات برابرول څو د شوروي ځواکونو پر ضد جګړه نور هم پیاوړې شي. په مقابل کې شوروي اتحاد هر کال لسګونه زره نور سرتیري افغانستان ته استول. خو د افغانستان غرونه، سخته جغرافیه او چوریکي جګړه هغه څه نه و چې سره پوځ په اسانۍ مهار کړی وای. جګړه ورځ تر بلې اوږدېده، لګښتونه ډېرېدل او د شوروي پوځ د تلفاتو شمیر هم مخ په زیاتېدو و. له نږدې 10 کلونو خونړۍ جګړې وروسته په 1989 کال کې شوروي اتحاد اړ شو خپل وروستی سرتیری هم له افغانستان څخه وباسي، خو جګړه دلته پای ته ونه رسېده. افغانستان د کورنیو جګړو، سیاسي بېثباتۍ او نویو بحرانونو پر لور ولاړ او شوروي اتحاد هم یوازې 2 کاله وروسته په 1991 کال کې په بشپړه توګه ړنګ شو. تر نن ورځې پورې تاریخ پوهان د افغانستان جګړه د شوروي اتحاد لپاره د شوروي ویتنام په نوم یادوي. په
په دې جګړه کې له 1 میلیون څخه ډیر افغانان ووژل شول، میلیونونه نور کډوال شول او یو لرغونی هیواد د څو لسیزو لپاره د جګړو او ورانیو په اور کې وسوځید. خو د دې جګړې بیه یوازې افغانانو ورنکړه. شوروي اتحاد هم زرګونه سرتیري له لاسه ورکړل، اقتصاد یې سخت کمزوری شو او هغه زبرځواک چې ځان یې د نړۍ نه ماتېدونکی ځواک باله یوازې 2 کاله وروسته د تاریخ پاڼو ته وسپارل شو. همدا ځکه تاریخ پوهان د افغانستان جګړه د شوروي ویتنام په نوم یادوي، هغه جګړه چې د یو ستر زبرځواک د زوال پیل یې چټک کړ. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ او که مو لا زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی همدا اوس اترنګ سبسکرایب کړئ ترڅو د تاریخ له نورو پټو ناویلو او حیرانونکو کیسو سره هم زموږ ملګري پاتې شئ.